ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ویسے اول په تجارت وتلو قافله مرانه ورکه شوه او جمعو په یو ځنګل راغله باران او سم باران او دې ځنګل کې یو زبردسته بنګله وه او ماښام ناوخته تیاره وه او دلته په شپو کې اوس به چېرته سي دروازه مې وټکوله چې دروازه مې وټکوله چوکیدار غال د کوڅو کې ما ورته وی مسافر یم لار رانه ورکه شوې ده او کالي مې لامده دي شپه کوم سهار ځم راته وی خپل کار کوه مونږ چې ماښام لمر وګرځېږي بیا مونږ چاته دروازه نه خلاص وایي ما وی یو کار وکړه ده ته د خپله مرتبه ووایه ګوره که د دې خاطر وکړو ما ورته وی و چوکیدار عام سړی نه یم نوم مې ابوبکر دی د قریشو سردار یم یو زبردست تجار یم د مکې مکرمې اوسېدونکی یم وی چې هر څه یې دروازه نه خلاصو د دې دروازې د پاسه یو کوټه وه پای کې کړکۍ وه کړکۍ یو سړي خلاصه کړه او داسې راوکته چوکیدار ته یې دروازه ورته خلاصه تر څو چې هغه دروازه خلاصول هغه سړی راکوز شو ستړي مشي راته وکړه راسره وکړه ابوبکر په خیر داسې ستړي مشي او خبرې راسره وکړل لکه چې ما پېژندو پورته یې وخېژولم ډوډۍ راکړه کالي راکړه راته ویې ویده شه سهار به خبرې کوو زما چې حیران یم چې دا څنګه سړی سهار هم چې چای او ناشته وکړه راته چکر در کوم یو دروازه یې خلاصه کړه هغې کې بیا بله دروازه او بله چې دننه لاړو 3 بوتان هغه یو بوت زما په شکل او یو بوت د رسول الله مبارک په شکل او یو د عمر فاروق سره نبی علیہ السلام یې په دې منځ کې ایښی او زه او عمر صاحب یو طرف بل حیران شو چې د مصور دا کاري چې تصویر هله جوړوي چې هغه سړی ورته ودروي د هغه شکل ته ګوري زه خو دلته راغلی هم نه یم راته ویې دا پېژنې ما دا یو خو زه یم او دا یو زما ملګری دی محمد صلی الله علیه وسلم او دا بل چې دی دا هم زما ملګری دی عمر فاروق خو دا راته ووایه چې دا تصویرونه دې څنګه جوړ کړي زه د تورات عالم یم او تورات کې د آخري پیغمبر ټول صفات ذکر دي داسې به سترګې داسې به وروځې داسې به مخې داسې به ګیرئ هغې ته مونږ کتلي دي او دا شکل مو ته جوړ کړی او د ده به 2 یارانې د یو نوم به دای د بل نوم به دای مونږ ستاسو هغه صفاتو ته کتلي دي او دا مو بله ورځ راته یو ملګري کیسه وکړه او یو سړي ته چا وویل چې بچي دې څنګه دي ورته ویل بچي مې ټول ډاکټران شو الحمدلله څومره بچي مې چې دي دا ټول ډاکټران دي ما ورته وی څنګه ټول بچي دې ډاکټران شو وی چې کور ته لاړ شم راته وی پلاره مازغه دې خرابه دي نو مازغه خو ډاکټر معلوموي او د مزغو ډاکټر په ډاکټرانو کې علاج معلومیږي دا چې زما بچي ډاکټرۍ کې د ټول نه لوړه مرتبه حاصله کړې ده ځکه دی په مازغو باندې پوهېږي وایي مازغه دې خراب بچی ډاکټر شه پلار ته وایي مازغه دې خرابه دي تکبر دومره خطرناک شی دی چې د مشر خبره نه مني تکبر دومره خطرناک شی دی کله کله د الله مقابلې ته روځي العیاذ بالله دی د الله هم نه مني دی د اسلام هم نه مني دی د پیغمبر هم نه مني دی د رواج هم نه مني دی به داسې کارونه
کوي چې اسلام نه به موزي او د کلي نه به موزي. د قرآن کریم کمال بیا دا دی، کله سره د قرآن سره تعلق پیدا کی، ربط پیدا کو، دته الله یو تحفه ورکوي د عاجزۍ او د صبر. علامه تقی عثماني صاحب کراچۍ کې یو غټ عالم تیر شوی، اوس هم ژوندی دی. هغه یو کتاب لیکلی د تقریرونو متعلق، اصلاحي تقریرونه او مواعظ، ځان ته وال ښایسته کتاب یې لیکلی. هغه مې یو ورځ د 8 جلد کته، یعنې زه خپله تقریر کتاب نه ګورم ځکه تقریر نه راځي. هغې کې یو قصه لیکلې وه، وی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د ماخوستن په اودس د سار مونځ کو. او زمونږ د زمانې زمونږ استاسو د مسلک مخالف خلک، مونږ ورته وهابیان وایو، هغوی ځان ته اهل الحدیث وایي. هغوی قسم کوي وی والله که ومنم، زه خو یې والله که ومنم چې 40 کاله به سړی د ماخوستن مونځ ته اودس وکړي او سار به پې مونځ کوي، ولې ده ته خوب نه ورته، ده ولې اودس نه ماته، د ده ولې بچیان نه و. موږ وایو و د خدای بنده، کرامت وایي دې ته چې ته به یې نه منې. کرامت څه ته وایي؟ خارق للعادت ته وایي چې کم عادت جاری دی او کم پروګرام د مزغو کې دی، دا شکی او کرامت خپل کار کوي. دا چې ومنه بیا کله کرامت دی، بیا خو یو عادي خبره شوه. دا چې ته نه منې او قسم کې، دقې ته کرامت وایي. سوال پیدا کی، امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله با ټوله شپه ویښو، سار به مدرسې ته ته 1 بجې پورې به طالبانو ته سبق ویل. خوب یې کم وخت کې کو؟ هغه وایي چې کله به یې د ماسپښین مونځ وکړو، ماسپښین مونځ نه بعد به تر مازدیګره پورې امام صاحب اوده کېده. د ماسپښین نه مازدیګره پورې دقه وخت و. یوه ورځ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ماسپښین مونځ وکړه، پورته بالاخانې ته وخته، ویده کېږي، خو چې کله یې کټ کې سر کېښو، لاندې دروازه وټکېده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه، یو هلک ولاړو. ورته وی بچیه ولې؟ وی صاحب مسلې ته مې ضرورت پیدا شو. اوس که موږ وی چې هلکه ټوله شپه مې خوب نه دی کړی، اوس مدرسې نه راغلم، د الله بنده خو مدرسې ته به راغلی وي، ښه درته معلومات دی چې دغه لږ وخت کې خوب کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ورته فرمایي بچیه وایه مسله دی. هېڅ ورته نه وایي. هغه ورته وی صاحب مسله رانه هېره شوه، دروازه مې چې وټکوله ذهن نه مې ووته. وی ښځه بچیه چې کله درته یاده شوه بیا راشه. دروازه یې بنده کړه، بیا لاړه بالخانې ته، خو چې بیا یې سر کېښو، سترګې ورتلې، بیا یې دروازه وټکوله. بیا راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه او ځوان ولاړ دی. ورته وایي بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته کله یاده شي بیا راشه،
مسله راته یاده شوه نو ځکه مې دروازه وټکوله. وی ووایه وی اوس رانه بیا یېره شوه. وی زه بچیه چې کله درته یاده شي بیا راشه. وی دروازه بنده کړه بیا لاړه غریب. چې سترګې ورغلې بیا دروازه وټکېده. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بیا راووته، راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه. ځوان بیا ولاړ دی. بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه. نو مسله راته یاده شوه راغلم که نه. وی ووایه که نه. وی بیا رانه یېره شوه. بیا لاړم. وی زه بچیه چې کله درته یاده شي بیا راشه. بیا لاړ او کټ کې سملاسته. خو چې کله یې سترګې ورغلې بیا دروازه وټکېده. بیا راکوز شو، دروازه یې خلاصه کړه. بچیه ولې؟ وی تا وی چې مسله درته یاده شي نو راشه. نو مسله راته یاده شوه، دا څلورم کرت دی. ورته وی وایه مسله. وی دا راته ووایه چې سړی تش او دس مات کی. دا تش او دس مات د انسان دا خواږی که تراخی. اوس دا مسله ده. سړی چې تش او دس مات کی، دا تش او دس مات امتیاز یې خوږی وي که ترخی وي. ورته وی بچیه اوله کې خوږی بیا رستو ترخی شي. ورته وی چې دا خوږوالی او تریخوالی دا خو په خوند معلومیږي. معلومیږي دا چې ټول عمر د تش او دس ماتې چیکلی. هغه ورته وی نه بچیه، کله کله خوږوالی او تریخوالی په علاماتو معلومیږي. همې نه دي چې کوي سړی چې تش او دس مات کی نو اول ورته مچان راځي. نو ما وی دا به خوږي او وروستو ترېنه هر شی تښتي. ما وی دا ترخیږي. هغه سړی ورته وایي وی و امام اعظم ابو حنیفه قسم دی تا وګټله او وی ما وبیلله. ورته وی څنګه؟ وی من په یو حجره کې زه یو ملګری ناستو، په یو مسله مو بحث راغی چې په کوفه کې ډېر صابر عالم به څوک. وی ما ورته وی ټولو کې غټ صبرناک عالم سفیان ثوری رحمه الله دی. وی هغه راته وی نه، ټولو کې غټ صابر امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی. ما وی هغه صابر دی. هغه وی ته صابر یې. راته وی ورشه اوس یې چک که چې څوک صابر دی. ما ته ښه معلومات و چې ته د شپې خوب نه کې. دغه لږ وخت ستا د خوب دی. 4 کرته مې راکوز کړې لیکن وچولی دې راغونډ نه که. بیا مې مسله دومره بېکاره درنه پوښتنه وکړه، طبیعت دې پې خفه نه که. بیا مې خبره څومره خطرناکه وکړه، طبیعت دې پې خفه نه که. قسم دی والله
سره کوي نو خوږی یې بس هغه جاړي هغه مولوي صاحب جاړي پیږي دا یو سبب دی ګوره کینه نور معصوم چې دی د معصوم په ژړا کې کمال دی څه شی دی او په ژړا کې یولس شیان غواړي معصوم خو خبرې نشي کولی کنه نو څه کوي او ژاړي او په ژړا کې مني د مور نه یولس شیان غواړي او مور په الله پوی کړی دا چې دی ژړا کې دا غواړي دی ژړا کې کني یو شان ژړا ده خو مور په پیږي چې دا چې وژړل دا غواړي دا ژړا کې دا غواړي دا کې دا غواړي یولس شیان درته معلوم دي معصوم چې وږی شي کنه یا تږی شي نو وژاړي نو مور ورته شودي ورنکي مور ته پته ولګېدله چې دا ژړا د دې ده دویم نمبر د معصوم سوزنی چې کله کلک ای کنه پیږي نو وژاړي نو بس مور یې سسکي وی دا سوزنی کلکه ده دو شو دریم معصوم جوشک غواړي هغې دپاره وژاړي مور پې الله پوی کړی ده چې دا جوشک غواړي نو هغه وله په خوله کې وردنني څلورم د معصوم چې ګرمي وشي نو جاړي هله ولې هغه معصوم ګرمي وشو جاړي روی باسه پنځم معصوم چې یخني وشي نو جاړي ځان ګرمول غواړي شپږم معصوم چې وډار شي نو جاړي وم معصوم چې ځان لشي نو ملګری غواړي نو جاړي هله هغه معصوم راواله ځان لده زړه یې تنګ شي اتم معصوم چې ستړی شي نو جاړي نو مور یې وتړي وی دا د سار نم چې دی خلاص کړی و که نه او ویلې اوسه پورې چې دی نو لاسونه پښې خوځوي نو ستړی شي نهم معصوم غېږ کې ګرځول غواړي وژاړي نو بس هلکه وی دا غېږ کې واله او چکر مکر ورک غېږ کې ګرځولو لپاره څه کوي راځه لسم ما ته ګورئ نو یو سبب بیا دا دی چې دا پیریانې تنګی پیریانې څه کوي دا تنګی نو چې د ده سره چاکوي که نه نو دا معصومان پیریان ته ډارېږي بیا چې هلکه سړي سره خو چاکو دی او هم نه وایي کنې وایي یې نه تاسو نه پوښتنه کومه چې تاسو خلکو سره ستړي مشي کوئ او د یو سړي په غاړه کې تومانچئ او ستړي مشي ورسره کوئ او ګوتې مو سره ولګېږي نو ځان هم راغون نه شي کنې خو تا نه ولي داسې ده که نه ده په دې لاره چې سړی روان وي هسې روان وي هېڅ خبره نشته پوهېږې او که غټه تیږه ورسره وه او داسې روان وي نو ته ډارېږې که نه دې شیونو کې خپل ذاتي حیبت دی د الله تعالی پکې خاصیت اچولی دې ته تاثیر بالخاصه وایي نو دا وړوکی چاکو د دوی تجربه ده مسله ګوره نه ده سونه چې کوم کتاب کې راغلی دی تجربه ده دا تجربه ده چې چاکو ورسره یي که نه پوهېږې نو دا کې دا کاري چې دا بیا دا پیریان ته ډارېږي واضح اورېدل که پیریان ته څه کېږي دا ته ډارېږي بیا دا معصوم نه جاړي ما ورته وی سلطان شاه صاحب دا تجربه ده د خدای بنده او ستا نوم شرکي دی سلطان شاه خبرې د بادشاهانو بادشاه خو الله دی نوم ته سوچ نه کې مسلې نورې نه درکړي نو دا کې نو دا تجربي ښه صحیح دا پکې تجربه ده ګوره ښه پوهېږې راځه دې وجې نه سړی چې که فکر مو کړی د شپې رواني ځان له او نه ورسره کوتکي او نه ورسره تیږی نه ورسره تومانچی نه ورسره چاړی نو دیم ډارېږي ګوره که نه ده داسې او تومانچه چې ورسره نو دی مطمئني که نه رومیان والا چې خوسا رومیان درکوي نو تاسو یې راوړئ که نه راوړئ یې نه راوړئ راوړئ که نه نه راوړئ خوسا راکې د رومیانو والا سره خلک لانجه کوي منې الوګانو والا سره یې کوي د ډوډۍ والا سره قصاب سره یې نه کوي قصاب ټولې هډوکي او هغه پیپړې او واز دې په خلکو خوري ولې هغه سره چاړی کم ځای نه درکم هغه وایي داسې دي اکې روب دی که اکې هیبت دی هغه سره چې لانجه کوي هغه وایي چې وروره ته به کور ته منډې وې او چاړې به راځغلې ده سره تیاره ده
نو دې شیونو کې هیبت پروت دی. اوسپنه کې چې دی دې کې څه دی؟ نو دا یو تجربه ده چې دا د ماشوم سره یي، نو په دې سره څه چل کېږي؟ دې باندې چې دی هغه پیریان ته ډاري. دې وجه نه مسله دا ده چې ماشوم ته د سترګې تورې کړي که نه، نو په دې منځ کې به ورته یو خال وکړي د پاره د دفع د نظر. خال کې څه چل دی؟ نظر باز چې وګورو ټول ماشوم ورته نه ښکاري، یو خال ورته ښکاري.